شادر مونيرا راشا كنا راشا وهي غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا پښتانه د کلونو راسه کله ډز کله غوبل کله طالبانایزیشن کله سخګری ترهګری لہذا هر ملګری چې دلته راغلی دی په کار د چې مونږه خوشاله تاسو هم خوشالېږئ ښه تازه اوسئ د پېښور نه ملګري راغلي دی او زه یوه خبره کومه اباسین صاحب وایي زمونږ خادیانې هم د ویر نه بغیر نه چلیږي سم پاکستان دی د کشمیر نه بغیر نه چلیږي نو زمونږ چې خادیانې همي مونږ پکې غلي او مونږ دومره یېرېدلي او پوښنېدلي لہذا تاسو د ټولو د راتګ ډېره مننه کومه د پېښور نه راغلي دي ملګري د لاهور نه د اسلام آباد نه مونږ سره د پېښور حمزه جمشید هم راغلی دی د ژوندون ټلویزیون چیف ایگزیکټیو دی د پېښور څانګې هغه به خبرې کوي جی حمزه السلام علیکم ډېر زیاته مننه افسر صاحب اول خو چې شاملي ته رالو د دې د خلکو مینه د اخلاص د یووالي ستاسو دا چې ما وکتل ډېر زیات خوشحاله شوم دا ډېر په کمو علاقو کې دا شیزونه پاتې دي بیا د افسر افغان غوندې زه چې راتلم په لاره ملګرو ته وایي چې په دې علاقه کې نور هېڅ هم نشته صرف غرونه دي داسې بازار نشته سکول نشته یونیورسټۍ نشته خو منیر شادر مونیرا راشا كنا راشا منیر جان باغچه ده لگا
تاسو ورته سوال غواړئ خاص رحمان السلام علیکم ورحمت الله. افسر افغان ته د واده ډېر مبارکي او الله دې وکړي چې د هغه په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ دا واده راولي انشاءالله. او که خیر یې ګلویش به راځي ولا به مېلمستیا کوو او انشاءالله د پېښور ښکلې هواګانې به